ننګرهار کامې کې سږکال د ګنیو د کر ساحه پراخه شوې چې حاصلات یې هم زیات دي. د ګنیو حاصلاتو زیاتوالي ته په کتو د ګاڼیو فعالیت هم زیات شوی چې ورسره به د ګوړې پر تولید هم مثبت اغیزې ولري. اوس د مني او ژمي په موسمونو کې کامې ته د خلکو د تللو لیوالتیا د دې لپاره هم ده چې وطنۍ ګوړه واخلي. داسې کوم ماډل ذایقه او خوند لري په بازار کې هغه څه موږ نشو ترلاسه کولی، ځکه دا وطني تولید د طبیعي ده او هر څه طبیعي فطرتونه هغې کې خوند زیات وي. د کامې خیرات ځمکه د ګنیو د کر لپاره په ختیځ کې تر ټولو مناسبه خاوره ده. دلته 3 ډوله ګني کرل کیږي. د کامې ګوړه نه یوازې دا چې په کور دننه مینوال لري، نوم او شهرت یې تر لرې ځایونو تللی. فعلا په کامه کې 3 رقمه ګنی دی او دلته ورو مختلفې کم از کم د سیو چې 10 رقمه ګوړه جوړیږي. ټول ولایتونو ته دې ګوړه روانه ده او د دې باوجود هم وروره اروپا ته هم ځي، وروره اروپا کې او دې نه باوجود امریکا ته هم ځي، وروره دوبۍ ته ځي، ترکیه پورې. شکرالله د ګوړې د تولید په دې دودیزه کارخونه کې کار کوي. په دې خوښ دی چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوي. د شتمنو او سوداګرو یې غوښتنه دا ده چې خپل وطن کې پانګونه وکړي څو ځوانان په کار شي. او ماشاءالله خو خوشاله وکړي. غوښتنه هم د هغو نه دا ده، د شتمنو خلکو نه، سرمایه‌ګزارو خلکو نه، چې یو کار روان کړي دغسې یا دا ګاڼۍ یا بل د ګوړې سیزن دی او ګاڼۍ روانه کړي، نور بیکاره خلک، بیکاره ځوانان ډېر دي چې هغه په کار ولګېږي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په 5 ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه ځمکه کرل شوي ګني به سږکال د ګوړې تولید کچه لوړه کړي. سږکال د ننګرهار په 1953 هکتاره ځمکه باندې ګني چې دي کرل شوي دي چې خوشبختانه د هغې نه به حاصل 88,815 ټنه حاصل به لاسته راشي په تخمیني شکل باندې. ګوړې تولید به سږکال انشاءالله چې څه کم 15,000 ټنه به حاصل به سږکال د ګوړې تولید به وي.